د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایاند عبدالنافع ټکور بي بي سي پښتو پاڼې ته ویلي لومړني معلومات ښیي چې د مزار شریف په چاودنه کې 25 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کندوز کې هم د یوې چاودنې پر مهال د یوه کس د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی. بل لور ته مزار شریف او کندوز کې چاودنو مرګ ژوبله اړولې. ریپورټونه وایي د افغانستان د شمال مزار شریف ښار کې یوه جومات ته نږدې چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایاند عبدالنافع ټکور بي بي سي پښتو پاڼې ته د دې پیښې پخلی کړی، خو وایي لومړني معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې 25 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د سیمه ییزو سرچینو له خولې ویلي چې چاودنه په جومات کې دننه شوې. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم په دغه ولایت کې د بو علي سینا روغتون مشر غوث الدین انوري له قبله وایي د دې پیښې ګڼ شمېر ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. بي بي سي ته داسې ویډیوګانې رسېدلې چې خلک پکې پر ځمکه پراته لیدل کېږي. په همدې حال کې په کندوز ولایت کې هم په یوه چاودنه کې یو کس وژل شوی او د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت په وینا 6 نور ټپیان دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه لا معلومات نه دي په ډاګه شوي، خو په ځینو رپورټونو کې راغلي چې چاودنه د کندوز هوایي ډګر ته څیرمه شوې. بل لور له پلازمینې کابل رپورټونه وایي چې ننګیز د ښار لویدیځه برخه کې د یوې چاودنې له کبله ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت په وینا کامبر څلور لارې سیمه کې په سړک کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له کبله 2 ماشومان برسرن ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایاند خالد زدران وایي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. 2 ورځې وړاندې د کابل ښار لویدیځه 13مې حوزې دشت برچې سیمه کې د غبرګو چاودنو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي وو او 19 نور ټپیان وو. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.